نه کوي اوس ته پرېږده خوبینم علما خوبینم علما که څوک راکي مانا پروت یم سر مې ایښی د خپل یار په زنګانه پروت یم سر مې ایښی په مدرجیمه چې دی په دې بندګانه کې ته وټوخېږې که نه دقه دی کې مې دماغ کار پرېږدي وسد خو نه دی وایم چې اوس دا بوټو څه کوم دی مشاهدې لیدلی وځم که نه د شپې مې د ټوخي نه خوب نی او د ورځې مې ستا د دې تندرو نه نو ټوخېږه که نه تا د ما کله ویلي چې مه ټوخېږه نه ته ماته نه ووایه که نه چې ته ما دې ډاکټر له ولې نه بوځې ډاکټر داجي ویم پایا پوهه شه که نه بیا مې دماغ کار پرېږدي په خپله راته وایې چې یو سړی یو ځای ته ډېر ځي نو هلته عزت کمېږي نو ته دې ډاکټر ته بار بار ځي هسې د خپل عزت هم کم کړ ته او ټوخېر هم ختم نه شو راشه که ته دې کچې اوس ته چې په دې پړ مخې دا چوه به د دیوال باندې دې راوتم دی سید خلیل ما ته دا ځای یاد کړی دی څه قدر کمېږي ما ته ځای یاد کړی دی ځای نه مې راته یاد کړی دی ډاکټر ته ځي بار بار او خامخا به ځي په خپله خلکو ته نصیحتونه مې داجي زه دا نور نه شم ګرځولی دا خو زه ستړی کړم هر وخت ډاکټر ته هغه وایي څه مسله ده وایم ټوخېږي څه مسله ده ټوخېږي هغه وایم ډاکټر دې اوس ګورم نه بس کاغذ دې وګوري او بوتل دې له درکې وړقوې او خورې بس په دې کاتو باندې هغه خو پوهېږي ته ډاکټر یې څه هغه ډاکټر دی سید خلیل یې هسې خو راته خلک د کلي چودهګان نه وایي په چودهګانو دې مچود کړو ستا د لاسه ستا د دې خولې د لاسه ستا د دې حرکتونو د لاسه بس داجي بېزتي مې نوره مه کوه اوس ظلمې ما او ظالمي کار خو چې کوم دی نو دا ظالمو خو نه که را روان الیکشن ته پکې ودرېږم ته به زما تقریر واورې دوی خبرې پرې دا وایه الله دې عزت وکړه جي مې د جیب خرچه راسره نه وه او دا دې غټ کار خو کله مې نه دي درکړي کله مې نه دي درکړي کوله نه چرګه راوړه چې ځان نه ته یخني وباچي نو تا یې خو نه ده ښه ما له ښه ده یخني لا له ښه ده چرګه ته وکړه کورنۍ چرګه او ښه بازار ته راشم بس که بازار کې ګوې که دغه ته چې ته په ډېران باندې رانیسي او بعضې خو نه راځي څه ووایم نو بچي د هغې نه نیم خبر نه زه به ورسره موږ یې چرګه راوړو وایم دا جي وځي چکر راولېږه به ډوډۍ پسه پسه تر قدريه دا د کار دی پاکه پروردګار خلکو له درنې او خوږې خواښیانې ورکړي نو چې په کټ کې پرتې وي نو کټ پې ښکلی ښکاري نو ما له دې دا څه شرم را کړی دی په اودو باندې داسې بدرنګه دی چې مړه شي د دې به څخه دي او کوم انسان چې بدرنګ وي که نه دا د وخت شیطان وي د دې نه د کلي د خلکو هم ښه دروځنو مونته دا شیطانه دې څوک یادوله دا مې امتوله یادوله ته خو مې نه یاده کړې ولې امتوله دلته پرته وه خو زه دې یادولم که شیطانه به دې مور وي شیطان به دې پلار یې شیطانه دې مور وه چې په هوایي ګولۍ ولګي د خدای ورته د کوم ځای نه پېښه کړه وایم دا د هغې په نصیبه پرته وه وایم خدای دې تا هم دغه شان په هوایي ګولۍ باندې ولګوي منافق توبې کول ټول عمر یې پردي کورونه روان کړو دا د دقې بجې سر خوړ خدای په هوایي ګولۍ ولګوله څوک پې خدای بدنام هم نه کړه وایم تا هم چې ته ښه دروز د خدای نه ولمونته که نه پردي کورونو کې هم ته ګوتې وی که نه استغفرالله زه خو د جرګو مرکو ښځو ما خو چې کله مې زوی را زلمي شو ته مې دې کور ته راوستې نو سپکه شومه زه دې پېژنم نه زما خو رسره هم لس کاله په دې کور کې شو که نه ښه دروز درنه چې ولمونته وایم زما د سپو عمر دی په دې کور کې که یو قدم کوک کېږدمه نو پوره یوه میاشت یې راته یادی ستا ټول قدمونه کاږه واږه دي او بله خبره ده لس کاله دې تېر کړه د هغه ښځې قدر عزت دي چې کومې ښځې اولاد دي شونډې چرګوټۍ ګرځي پنوسو پسې ړنده کڼه کړمه وایم ستا هم دقه یو لیلي په نصیب و پتخورني تره سړی لور نه وي ګینې اوس په بنګله کې ناسته وي دې خوا راشه بله بیا څه چل دی راشه دې خوا کار مې دی راسره درلمه خدای مې ستا د دې مور نه خلاصه کړي خدای دې وله د چرګو مرض راولي الله دې تا له چرګو الله هغه چرګ هم
ټټاک وکړه دا چرګم تا ته تللی ده دیوال ته وخته یوه انډه به واچو دیوال ته به وخیږي په څو ورځو پس په درې مرض پس په دا انډه اچي مخ دې روږ شه چرګې زر راشي شابه تا خو پوزه پټه کړه ولې نه دا ته راسې راتلو په دوکان کې ناستې پوزه به پټوم نه وایه څه وې نو خو چونچاړی نه کړه په چونچاړی کې خلک کیني نه خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ته زما د دې مور نه څه غواړې چې سهار او ماښام مو پورې نښتې ستا دا مور زما نه څه غواړي چې ما پورې لکه دا سپی نښتې ده نو ته زما مور ته سپی وې تا د به خدای سپی جوړه کړي خلک د مشرانو عزت کوي ته ورته وګوره د هغې مثال خو د ماشومانو دی او ته به دومره سپکټه ته زما مور ته دا ستا بېبي ډېره ته ماشومه ښکاري ویم زه یم که نه چې د ټانټو د پاسه یې کېرم او تیلي ورته ووایم ختیلي ورته ویم د خواښې مثال خو د موري او ته چې مور دومره سپکې که نه نو ته به ټول عمر خفه ګرځې بله خبره ته وایه څه وې ورشه ماله لږې لوټه کې اوبه راوړه خېټه کې مې درد دی زر راځه هی پخوا به ځوانانو نو چې ته لورې پټو ته به لاړل د دې اوسنیو ځوانانو نه جوړ شوي څه دي په کور کې ناست دي نو خېټه کې مې دړو که نن مې نشه نه ده کړې ویمه خېټه مې خرابه شوې ده زر راځه شابه زما څه کار دی دغه که ځان به رالی یا د هغه مور ته ووایې چې راوالي راله خدای دې رنګ ورک که تا ته ویمه اوبه نو یو دوه لوټې راوړه شابه زر راځه دا واله خدای دې رنګ ورک که بیخو به دا خو د کاڼې راواغېش لوټې راوړه نو دې وختې لوټې اوس کم دي لوټې راواله لاس خوځوه زر راځه دا اوس وګوره هلک په چونچاڼۍ کې ناست دی او دا ورسره داسې لاندې وتې ده په دې ډېرو ایرو بارو یې دغه هلک ته دې مخ نه څه جوړ کړه دوه ګوتې مخ یې راووتو وایي مخ دې روغچا په ستاسو عمل خراب دی هم ستا عمل خراب دی هم د زوی خراب دی کېنه ستا عمل خراب دی ما سره ایرو باره مو وخه زه یې تا له ایرو بارونه نیم در کړې نه ته ما سره یې بارې مو انګور ته ته چې زما غوستوله راتلې که نه تا زما پلار ته څه وي وي لکه د لور بیا ساتمه اوس مې لکه د دښمن ساتې الله د لور په شان هغه ستا په شان انجین دي هغه نور انجین دي ولې هغه انجیندو کې چل سي د هغوی نه سره دوړېږي خو زما په شان ښځې وي که نه پرتې نه دوړېږي خو خولې د ښځو ستا خوله د ښځو نه ده ستا خوله کې سړیتوب خبره نشته ته چې زما رشتې پسې رالی او تا زما پلار ته وي که نه چې زما زوی د ورځې 500 کسان مړی نو ما وی چې ته نامي ګرامي خلک کوي هغه چې موږ بیا تپوس وکړو د واده نه پس مې په هوټل کې ویټر و وایي خدای دې رنګ ورک کړه هوټل کې ویټر و خو چې ماښام به راتلو دانه چرګان به یې راوړه بلا مېوې دانې به یې راله راوړي خو چې تصویره مې راوستې هلک د خدای هغه کار واغستو په نشو راوړې ویم چې هغه مېوې دانې راوړې که نه ستا د مخ نه به د جومات ټوټۍ نه جوړېده مخ به دې داسې کړو ستا د مخ نه خو د جومات ټوټۍ جوړه شوې ده خپل مخ ته دې کتلي دا خپل توکلي مخ ته دې کتلي دي او ما نه اوس د جومات ټوټۍ جوړه شوه چې ته مې دې کور ته راوستې کېنه مخکې مې دانه مخ و ګلابي ته خو چې موږ راغلې که نه ومقه رسېکللې مې هله ما د خولې نه نه وباسي خدای دې بیخ او بنیاد وباسه پت قرآني او چرګې خو چرګې سورې جوړې کړې ورځم په سباچه کې دا انډه رالم چې خپله د چیټي او یا د نچې غم خو پې وکړم که نه داسې پټ ورځم بیبي د چرګې انډه کې د شرمون راته جوړ شي خدایا داسې زوی دی دا کړی دی چې په خبره ککل نه دی اوس په چرګې پسې چرګه شوه لکه تا ته خو ما چرګه یاده کړې وه څه د مرغۍ پی خو مې درته نه یاد کړی چې نه پیدا کېږي یا بچې خبره ووله السلام علیکم وعلیکم السلام جوته ذاته کړه گزاره څنګه یې ګونډګونو باقي خیر ټیک ټاک بس ښه نه یم که نه یار خیر څه ولې بیمار یم ته بیمار ته بار ګرځېدې نو زه ستا هغوی پسې راوتیم که نه ولې څه شو هغه مې چرګې پسې دارېږلې دي ما ولې پیسې ورکړې مې وجه هلکه یو کورنۍ چرګه وګوله اورېدې بس سړی روک شوی دی
نو لا نه درغلي نه کنه نو ما مې که تاسو ته لیدلي نو ما ته هغه نه پته وایه یاره ما له خو لا مخې له نه راغلی هغه بس ګوګل چې په کمې لاړه نو بس تللی وي او دا خبره خو دې هم ټیک ده او زه خو دې څه دل دی باندې یا بس ما سینه خرابه ده ها ټوخېږم او کنه مرتکی ما دې ما نه تاسو کړی وی درې ته ولې ناراضي ښه آبو. نو ته ورته ووایه که نه هغه بیمار دی په کټ کې پروت دی چا خو تپوس نه کوې نو هغه ته څنګه پته لګي چې زبر خو نه دي هغه چې هغه ازمیر کله نه کله درې ته را لېږه کنه چې غیا مې د لرونی نو بیا خبر شي دا که خبره ده که نه منچکي خان ته ووایه چې کله دې ضرورت وي نو یې ورته وایه چې ټوپک او ډانګې راواله او راځه یا خو دروازې له وایه را منډې وې او یې د چا تپوس پوښتنه نه کوې مړه سپکې زما نه پسې مه وایه د دنیا کارونه خو تاسو لکئ ستا نیک دی ما خو اورېدلي وي ستا مچه پړ پیټ شو دی بس ما خو د پټ پیټ شروع دی زموږ خپله کاته ده بس تنخوا باندې مې کاته ده او ته زره وتالې غوټ پټ کور در کړی دی نو ولې؟ بس که هر شي زه خو چې کومدنه په کور کې دیرم نو داسې خو هم نه کنه تا له خو هم د لقا به در کوله هسې خو وڅه ده نه مړه بیا مې دا څومره کور چې تاسو در کړی که نه د دې یو په لسې سیوه سره زه کار کوم زه او ما له غونډه 15,000 روپۍ راکوي بس زه دې په دې خفه یم بس سوکس به وباسه دقه بس تا نصیب وي نه نصیب څنګه نصیب زه یم چې د ټاټکي مزدورۍ لازم که نه نو 1,000 روپۍ میاشت ماته میلاوي نو ځکه نه بس یو داس کار کوه هفته کور کې یا نو بس دا- ترکي د مزدورۍ خو دقه حالي نو بس دا پلار مرګر مې دی بیا خفه کېږي نو بیا ودره څه واو زه به زه ورڅه بچي که درسره میلاو شو نو منچکي خان ته ووایه غونچګل بیمار دی ښه ان شاء الله. ځکه نه راځي بېغمه شه اوبو یم ورته او که ساده ګو دې ولې پلار اوس زه کوته راسه ها ها بېغمه شه ځه نو که زما د کورې سي نو تابعدار دی ما ایسته میسته مهرباني السلام علیکم تا خودو نه فریاد وکړه چې ادمه کوش مهته وي خیر چې چرې به باندې وشي تک مهته وي چې ما ډاکټر دا بوزا ساده ګولا ما خو یې ښه سم تربیت کړو زما د سیډه ګډه وډه نه خو الله دې هغه پلار هم خوشحاله نه کړي ما خو بس سکول ته ولېږو ما وي زه چېرته به غټ ډاکټر جوړ شي خو هغه به بس ته د میرامان په بوساړو کې کېښوده پلار ته به مې ورته لاړ شه هغه به هم سسکوره پره اوږه راواړو لا باړو پټي ته دقه پښتنو خو دقه ځای کې پلار به پټي ته لاړه پلار به پټي ته لاړه او ته به په پردو کورونو سفې پردې ښځې به په کورونو کې جنګ دا ستا د مور کارو خلي زما په دین خلک کم مسله به دې هغه مړه بېوي چیغې مه وه زما مور علي وګوره ما په دې بیا نښتې ده نیم خو دا ښځه وه نو سړیتوب به پکې وایي که سړیتوب کم دی او ښځه خو زه کرېمه چې تا پوډري سره ناسته یم پوه شې که نه نو ځکه نه دا خو دې سمه خوده وه دیوه. د پوډري دانو په لارې ګورې مړه به دې کوه دانې مې ګورې نه دا ته داسې په بینک کې منیجر کې پوډري ته نه ویم سره ته بیا نو که په بینک کې منیجر نیمه که نه نو شکر الحمدلله اوسه پورې مې د چا بیا ستا غوام نه دا دې راپاړتولې بېخوبات وکوار چې ستا خاوند دې خاوند ته څوک پوډري نه وایي نالک د باندې راورېږي نه بیبي هم د خاوند نوم د خدای وي خدای ښځه کې خدای سړیتوب نشته که زما خو د ګل په شان زوی مې پتا غر کو دی ببراته خیري کې چې مور دا زخرا دې راله راوستې نو تا ته زه به خیرې کوم زه چې خر لی ورکړې ما خو خر شوم خاوند څو خر وي خدای دې بیخ او بنیاد وباسه مګه به درنه جوړه شي مګه لږ سړیتوب یې زده کړه یې اوس ته د غوړه سر پټ ورکړه ماله ورې زه څه بېسوکه خو نه یم افاشه ته څه لارې ښې وزارونه کې بیا دا خبرې کې دا واده ته ورسره لاس مه مار تنویلی را وخر ته ورسره لاس مه اچوه بېګۍ وزارونه کې نه وخت هم لا نه وخت دی خو وزارونه کې وزارونه کې اوس ته پرېږده پرېږده دا خدای کینه راشه په دې دی کینه په دې دی د موږ ظالم تا زه د مور په سر ظالم نو ستا کار چې ته زما مور سره لاس وکړې ستا د مور کار سره چې خولې پورې سپې تړلې دي بیبي ما خولې پسې سپینې تړلې خولې پسې سپین تا تړلې خولې له هغې باندې په ګوتو راکړي دې به زینه خولې له ورکړه زه واپس راځم زما لږ ضروري کار دی خو دې سره خولې مه واخه ته به د کوره نه وځې زمونږ فیصله وکړه د چا پیسې زمونږ نه
داسې کار دی که نه زما ملګري دي ها. زه د هغوی صدر جوړېږم بیا دله واپس هم څه میټینګ هم دی ها دا تا داسې نوې پارټي جوړه کړې ده خو د پوډریانو صدر به جوړېږي که نه الګي به مې صدر شي سوځه بیبي وزیر اعظم شي ته مو سره لاړه شه بیبي یو خبره ته به ده وله قلعه راوړې انشاءالله صدارت راته ملاویږي او ته به ټول عمر ماته دا واچې او دې سره یې باران ورې مه وهه برخه مال راکې دی له بین ورکې کا ټولې به تاله راوړم کو څوک سپلی را پټي کو څوک ټیمان را پټي کو څوک ټوټې را پټي ټولې بدل ته راوړم دویم خاطر اوس بنینې ته په خادرز نینې ټول د کلي هلکانې په دې د شورا والو ستا دي ځي ها خو خدای خبر ستا د لاسو په دې راوړي د ګینې سم د مې هوټل کې کار کو خو ستا به ته مې په 15,000 راله جوړواله ارشین کې موږ خو دې زوی لاړه که نه اوس پره سره اده یا عمل کوم که نه ته به یاد اده ودرېږه